تو خاندا Assalamualaikum grand we are going to Peshawar सकारों बांधने और फिर हम किधर जाएगा and we are drinking sting the सफर पटेम की बरकत मुझको जरूरी था زنه پوهېږه م چې کوم ځای ګاډی ودرېږي خوراک ته هلته دا خوراکونه ولې ګراني اصل کې دا د لرې لرې ګون نه ولاړې دا په مطلب د موټروی منځ دی که نه نو ما په خیال چې کېدای شي دغه وجې مونږ یعنې کرایې ته که بس دا دی پولاو راغی موړ شوې and then now we are sitting at the bus and we are مسله دا ده چې کوم کوسټر کې راغلی او کوسټر راته نه دی چې هغه په کم کې راغلی و راته دا یو چې دا یو دی بس دا دی غم نه و غلط و خو دا دی ها हम पहुंच गए हैं पेशावर ستا نظر سوات ته د زړه قرار داسې دی که نه او چې پکې خواږه یاران دي پېښور تر هر د یار ښه نو بس په خیر خیریت سره چې دی پېښور ته راورسېدو اوس راپسې زمونږ باخلوصو ملګری او وفادار صاحب را روان دی نو چې هغوی څنګه راشي بیا ټکه پکه کارونه ادا کوو بیا به سیده د خاموش صاحب ځای ته ځان رسوو مه کوئ بس ما ته ډېرې چیرې لګوي چې لکه زه ستا ویډیو وکړم حالان کې موږ به چې خو ملګري راځي خو اوس به یو کس ودرېږي چې چېرته ځي او چېرته ځي یو خو دا ملګری شو ځه نه ځو بل شو نه ځو جي نه ځو په داسې څه دغه شان روانې دا دی بل راغی نه ځو جي وفادار صاحب چې دی راورسېدو 800 ډېرې نه دي السلام علیکم ګران پوش ټیکسي والا څنګه دی چې به ورځئ راځئ ګوړه چې لا هرې غاړې وسکي خوږه وي صحیح ده زما دې طرف ته به دې ویډیو وفادار صاحب غرونه مننه په نور مخ سم نور دی ملګرو ته وکړه وفادار صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د راتلو او زمونږ ځکه مننه که نه کښېنو نو تاسو خو نن دا جوس نه شو څښلی خو په خپلو به یې سوال به ته Now we are the خاموش the gang را رسېدلي تاسو زمونږ انتظار وکړو څه چلو کې راته ووایه ویلکم ټو یو ویلکم ټو پېښور ویلکم ټو یو ورېرونو ته یې ویلو چې مېلمانه مې را روان دي ځای صفا کوي هغوی د دې ځای په ځای چې دی نو هلته ګودام ټایپ ځای دی هغه ځای صفا کړی دی تاسو ته هم سلامونه او تاسو په یاد کې راولم چې دا صرف د ویډیو دپاره خاموش صاحب په ړومبي ځل زما په خیال دا جارو راغستې ده که نه کښېنه نو دا به بیا دا کلیپ دی کټ کوي او دی به ورته بیا لیکي چې د عاجزخوی انسان څومره مزه کوي په دې کې به وایي چې اوشل او ګوټولس له دام صابون دي دا انباکسینګ والا ویډیو ده خاموش صاحب ستا د مینې غرونه مننه پوهېږي که نه تابان صاحب په ریاکشن ورکوي ستاسو غرونه مننه د پلار یو خبره مې کوله تا ویل چې تنبه پورې که نه زمونږ پلار کله به وړه شو نو بیا به ورور هغه ویل چې دا تنبه چې دی کولاو کړي دې کې جمع رالو چې مونږ مختار شو په کولاو باندې بیا به هم کولاو پورې ده بیا به ویل بنده کوي نو هغې کې به دغه راغی وخاندې که پرېږدې
یو خوږه خبره زموږ دې کتون وروره دا سړی طرف تاسې سره وړه تڼاکې شوي منزل ته مې ځان ورسو لمه هغې پسې وربل ته مې ځان ورسو او د پېښور جانانه ته د هېرولو نه یې ډېر شوم مجبوره چې کابل ته مې ځان ورسو قسم ووایه د چا ډېره وه مینه زما و که دا ستا ډېره وه مونږ یې تیارو کې ځکه قید کړلو چې زمونږ ذهنونو کې رڼا ډېره وه ارمانه تا ته چې ګورم نو تا کې د هغې رنګ ښکاري زما مورجانې ستا په مخ کې د کعبې او ارمانه هغه دروغ و دوی رښتیا یو بل په ځمکه مړه که هغه دروغ و دوی رښتیا یو بل په ځمکه مړه که زمونږ ذهنونو کې خو یاره د ډرامې رنګ ښکاري وفادار صاحب صحیح ده څو شعر رښتیا ارمان صاحب چې تی نور څه کوي خو صرف مې په دې خوښ دی تی نور څه کوي خو صرف مې په دې خوښ دی چې د ظالم زوی د تمامې زمانې خوښ دی او زه په کشر رور د هغې نه هم ډېر مین یم زه په کشر رور د هغې نه هم ډېر مین یم هغه په دې چې کشرې رور د هغې خوښ دی زما تجربه وایي چې بیخي سړي له ښه وي زما تجربه وایي چې بیخي سړي له ښه وي د بعضې ملګرتیا نه دښمني سړي له ښه وي چې دشته وي تیاره وي او یوازې لار وهل وي په داسې وخت کې بس یاد کرسي سړي له ښه وي زما نصیب کې جانا نشتا ما د لاس کرښې په پالي کتل دینا او که زه خبر وې او ملنګ ټګ دی ما به کچ کول دی روډک ورکړی ونا او په یارانا در سره نازم تر ملکن پورې چیلما در سره وړما زما پتا پسې جانانا زه د باران اوښکې ډېرې او تویوما او ما درته وې پوره بینا کې د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه ټیم هم راورسېدو بس په یو ټپه کې ډارې کې ټیم راورسېدو کوم درالي سرکاري نه کړه دا ټیک دی هغه سلو دی ایوبي میزان هم سرکاري خو نه دی مونږ په لاره باندې په ټپي وکړو اے ټي ایم ته به راورسو خو په یو ټپه باندې چې دی اے ټي ایم راورسېدو مونږ هغه خلک یو چې د اے ټي ایم د پیسو نه راویستو نه د اے ټي ایم نه پیسې راویستو نه بس هم به یې شمارو چې څونه دي که نه زړه دا د مینې خاپیري بدر نه وباسمه تاکي مستی شوې مستی بدر نه وباسمه زما غربت پورې خندا مه کوه وخت به راشي د خان بچیا دا خانې بدر نه وباسمه امین شوم پزان باندې ریکارډینګ وکړو ټیم نه وخت کی پورې کو د ظلمي تو په هر ارمان باندې مې اور
اور پورې کړ ډینګو د ټپو هغه به پښتون صاحب او تابان صاحب به کوي نو کیسه روانو دا ټیک دی هیله ده چې زمونږ دغه د پېښور دغه سفر به تاسو ټول کتلی بس دا زمونږ د پېښور دغه راتګ و چې د ریکارډینګ د لارې مو ځان سره خوندي کړو په اخره کې به زه د پېښور د ټولو خوږو ملګرو د خاموش صاحب ورسره د وفادار صاحب د عاصم پښتون د ټولو ملګرو ځانګړې مننه کوم چې کله هم پېښور ته راغلي یو نو ښه پوره یې نازولي یو او زمونږ دغه جولۍ چې ده نو د مینې نه ښه پوره ډکه کړې ده چېرته چې ښاد اوسئ اباد اوسئ د لوی الله په امان خوګوره د خوګوره تابان رور دی ښه ته وخانده